جنوبي قطب خو ټول پیژنئ چې ورته ویل کیږي انټارکټیکا. دا د ځمکې پر مخ وروستۍ وچه ده چې د انسانانو له لوري موندل شوې ده. هوا یې له ټولو ځایونو سره ډیر توپیر لري. ډیر توند او تیز بادونه په همدې سیمه کې لګیږي. په 1820 کال کې لومړني انسانان همدې ځمکې ته دننه شول. دوی د کښتیو په وسیله سره په همدې ځمکه کې پلی شول، خو هوا دومره یخه او سړه وله چې بیرته دوی مجبوره شول چې خپلو کښتیو ته وخیژي او له همدې سیمې څخه بیرته خپلو ځایونو ته ستانه شي. د همدې ډلې بیرته ګرځېدل د نورو خلکو په زړونو کې ویره خپره کړله او له دې وروسته بیا چا زړه ښه نه کړ چې جنوبي قطب ته سفر وکړي. 15 کلونه وروسته په 1895 کال کې یو ځل بیا انسانان په جنوبي قطب کې پلي کیږي. اوس ځینې کسان دلته ژوند کوي، خو د دایم وخت لپاره نه، بلکې د لنډمهاله مودې لپاره دوی دلته د ژوند په چارو بوخت دي. په جنوبي قطب کې ځینې کسان هلته د څیړنو او تحقیق لپاره تللي دي او په همدې سیمه کې ژوند کوي. هلته ډیر کسان اوسیږي، خو تر اوسه هم جنوبي قطب د هیڅ یو هیواد په مالکیت کې نه راځي، خو 7 هیوادونه په همدې ځمکه دعوه لري او هر هیواد دا غوښتنه لري چې جنوبي قطب زموږ اړوند کیږي. یعنې لکه د پیتزا جنوبي قطب یې په 7 برخو باندې ویشلی ده: ارجنټاین، برټانیا، نرویج، استرالیا، فرانسه او نیوزیلند. فرانسه او نرویج له 19مې پیړۍ را په دې خوا په دې سیمه کې د خپلې برخې غوښتنه لري. د دوی حصه د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه ده پیژندل شوې. کوم 7 هیوادونه چې په جنوبي قطب باندې دعوه لري، دوی پخپله هم په خپل منځ کې زیاتې ستونزې سره لري او هیڅ یو یې هم یو او بل په رسمیت نه سره پیژني، بې له انګلیس او استرالیا څخه چې یو او بل یې په رسمیت پیژندلی دي. اوس مهال جنوبي قطب د آزادو اوبو په څیر پیژندل کیږي او هر هیواد کولی شي چې جنوبي قطب ته په آزاده توګه سره تګ او راتګ وکړي. که چیرته امریکا یا چین وغواړي چې جنوبي قطب ته سفر وکړي، اړینه نه ده چې دوی دې له ارجنټاین او یا هم له استرالیا څخه هلته د تللو لپاره اجازه واخلي. بل هر هیواد په همدارنګه په 1950 کال کې ارجنټاین وویل چې دا سیمه یعنې جنوبي قطب زموږ اړوند کیږي. له دې کبله د وخت ابرقدرتونه او هغه هیوادونه چې په جنوبي قطب یې له یو او بل سره دعوا او اختلافات درلودل سره کښېنستل او د انټارکټیک ټریټي سیسټم په نوم یې یو ګډ تړون سره لاسلیک کړ. د همدې تړون یوه ماده دا وله چې هیڅ یو هیواد په جنوبي قطب د مالکیت حق نه لري. د نړۍ هیڅ ځواک نشي کولی چې په جنوبي قطب کې پلی شي، یعنې هیڅوک نشي کولی چې جنوبي قطب ته سلاح یا وسله یوسي. دلته چې اوس کوم کسان شتون لري د څیړنې او تحقیق لپاره هم دلته تللي دي، یعنې د هر هیواد څیړونکي کولی شي چې جنوبي قطب ته د څیړنې او تحقیق لپاره په آزاده توګه سره لاړ شي. خو هلته تلل خپل قانون لري، ځکه که هر څوک په خپله خوښه لاړ شي، کیدای شي هلته د مرګ له ګواښ سره مخامخ شي. په جنوبي قطب کې سړک، هوټل او روغتون شتون نه لري. یوازې حرفه‌ایي او په کار پوه کسان جنوبي قطب ته سفر کوي، هغه هم په دې شرط چې دوی د همدې سفر لګښت پرې کړی شي. هر څوک که غواړي چې جنوبي قطب ته لاړ شي، یو مجهز او صحي ټیم له دوی څخه ساتنه کوي. هر څوک چې د دې ځای د لګښت ورکولو وس ولري، هغوی کولی شي چې همدې ځای ته سفر وکړي. لکه مستر بیسټ. مستر بیسټ خو ټول پیژنئ، د نړۍ له مشهورو یوټوبرانو څخه ده. هغه دا بیه پرې کړه او له خپلو ملګرو سره یې جنوبي قطب ته سفر وکړ. د مستر بیسټ په ملګرو کې هیڅ یو څیړونکی او محقق نه و، بلکې دوی هلته د سیاحت او د ویډیو جوړولو لپاره لاړل او له جنوبي قطب څخه یې لیدنه وکړه. ستورپیژندونکي په جنوبي قطب مینان دي، ځکه دوی وایي چې هلته هوا دومره صافه ده چې د اسمان د هر کونج د لیدلو لپاره کوم خنډ نشته او دوی کولی شي چې په دا ډول روښانه فضا او هوا کې ستوري په خورا غوره توګه سره وویني.
د دې سیمې هوا څه ډول ده؟ د شاوخوا پرتو سیمو هوا یې معتدله ده، خو هر څومره چې د جنوبي قطب مرکزي سیمو ته نږدې کیږو همدومره هوا یخیږي. د دې سیمې له مرکز څخه چې کومه تودوخه ثبت شوې ده -12 درجې د سانتیګراد، او د همدې سیمې یعنی جنوبي قطب له سواحلو څخه چې د تودوخې کومه درجه ثبت شوې ده -1 درجې د سانتیګراد ته رسیږي. تاسو به فکر وکړئ چې په جنوبي قطب کې به همیشه واوره وریږي. نه، همداسې نه ده. دلته به په زور سره واوره وریږي، که کله واوره وشي هم له 5 تر 4 سانتي مترو پورې رسیږي. دغه یخی او واوره چې د جنوبي قطب 98% برخه یې پوښلې ده میلیونونه کلونه لرغونتیا لري. د همدې ځای یخی دومره کلک دی چې تاسو کولی شئ همدا یخی راواخلئ، ویې تراشئ او د مختلفو اهدافو لپاره ورڅخه ګټه پورته کړئ. دا یخ دومره کلک او ټینګ دی چې ډېرې لویې الوتکې په ځلونو ورباندې کښیني او پورته کیږي. هر څوک که وغواړي دې سیمې ته لاړ شي باید د الوتکې په وسیله سره هلته لاړ شي، خو خوراکي توکي جنوبي قطب ته د کښتیو په وسیله سره لیږدول کیږي. دې سیمې ته تر ټولو نږدې هوایي ډګر د نیوزیلند کرایسټچرچ هوایي ډګر دی. هر کال 50,000 مسافر د نیوزیلند له هوایي ډګره جنوبي قطب ته لیږدول کیږي. زیات شمېر هیوادونه په جنوبي قطب کې خپلې اډې لري چې تر ټولو لویه د امریکا هیواد ده چې د قطب په مرکزي سیمه کې موقعیت لري. د امریکا هیواد پر همدې یوې اډې برسیره په جنوبي قطب کې نورې اډې هم لري. همدا اډې د یخ د سرکونو په وسیله سره له یو او بل سره نښلولې دي. امریکا هیواد هلته نورې اډې هم لري. له یوې اډې تر بلې اډې پورې د یخ سرکونه جوړ کړي دي او خپل توکي د ځانګړو ټراکټرونو په وسیله له یوې سیمې بلې ته لیږدوي. هیڅ یوې الوتکې ته اجازه نشته چې په جنوبي قطب کې د شپې له طرفه الوتنه وکړي، ځکه چې دلته هوا دومره یخه ده که چیرته یوه الوتکه د شپې له لورې الوتنه وکړي کیدای شي له سختو تخنیکي ستونزو سره مخامخ شي. په جنوبي قطب کې 7 میاشتې شپه وي، نو له دې کبله د 7 میاشتو لپاره په جنوبي قطب کې الوتنې په بشپړ ډول سره ځنډول کیږي.